سر کو زه دوستانه ختموم خو که هغه مې نه پرېږدي نو بیا ماشاءالله بچې داسې کار به وکړې چې تاسو به خپل مور پلار سره خبره وکړې. ماشاءالله زبردست سوال دی وکړه بچې. داسې به داسې کار وکړې چې خپل مور پلار به پوره صورتحال نه خبر کړې چې زه خپل مستقبل بربادول نه غواړم، دنیا کې هم کامیابي غواړم او په آخرت کې هم کامیابي غواړم، ځکه دغه ملګرو سره باقي زه دوستانه ختمول غواړم په ښه طریقې سره. نو ستاسو مور پلار به لاړ شي او د هغه دوستانو مور پلار به خبر کی چې بای زما زوی یو ویژن لري او د هغه ویژن حاصلولو دپاره هغه غواړي چې په خپل مستقبل باندې فوکس کی او مهنت وکي. تاسو مخه پکېږئ او خپل بچي پوهه کې چې زما بچي نه تنګي او هغه مزید دوستانه نه کول غواړي. نو دغه طریقې سره به ستاسو او د هغوی د دوستانه په ښه طریقې سره ختم شي. سر کو د هغې مور پلار نه مني نو بیا زبردست. نو بچي بیا به داسې کار وکړي خپل مور پلار به په دې خبره باندې رضا کړي چې هغې د دغې کلي نه یا د دغې محلې او ښار نه کډه واخلي او بل ښار ته لاړ شي او الته خپل استوګنه اختیار کی او بیا به ګورې بچي الته ډېر په احتیاط سره خو ملګرو سره دوستانې کول شروع کې. نو دغه شانتې بیا ستاسو انشاءالله العظیم عادتونه هم ښه جوړیږي. ما په خپل ژوند کې اکثر د هغو ماشومانو عادتونه خراب لیدلی دي چې د چا والد صاحب په بهر ملک کې د هغې دپاره مزدوري کوي او پیسې را لیږي او هغوی دلته غلطو دوستانو سره دوستانې کوي، د خپل مور پلار پیسه هم ضایع کوي او کله کله پکې د جون نه هم لاس ووینځي او بیا د هغوی والد صاحب د هغوی په مور بیبي باندې غصې کوي چې تاسو د بچو ښه تربیت ونه کړی شو، زه خو د دوی دپاره بهر مزدورۍ لتلی وم. نو پکار دی چې تاسو یې خیال ساتلی. نو تاسو راته ووایئ چې ستاسو مور بیبي کور کې تاسو دپاره جامې ووینځي، روټۍ پخه کړي، هغه کارونه وکړي، کو تاسو پسې په محله او په کلي کې وګرځي چې تاسو د غلطو دوستانو نه منې کړي. دا خو بچي ممکنه نه ده او د دغې غلطو دوستانو د وجې نه صرف ستاسو ژوند خراب شي بلکې ستاسو د مور پلار تعلقات هم خراب شي او کله کله پکې را روان نسل هم برباد شي. آیا د دې دونه غټ قیمت ادا کولو نه خبره به دا نه وي چې موږ د دغه ځای نه هجرت وکړو او بل ځای ته لاړ شو؟ زه تاسو ته یو وړه قصه اورومه. یو سړي 15 مرلې کور خرڅاو خو د هغې قیمت یې 2 چنده وې. نو چا ته تپوس وکړو چې ته خو ډېر ظالم یې، د دې قیمت 2 چنده ولې وایې؟ نو هغه ورته په جواب کې ووی چې یو قیمت زما د کور دی او دا یو قیمت زما د ګاونډیانو دی، زما د محلې دی، ځکه چې زه په کوم محله کې اوسېږم زما ګاونډیان داسې نیکان او ښه خلک دي چې زه په بهر ملک کې وم خو زما د ماشومانو تربیت ډېر ښه شوی دی او نن زما ماشومانو مستقبل چې روښانه دی دی کې د دغه ګاونډیانو لاس دی. نو ځکه د دې کور قیمت زه 2 چنده وایم. نو د دې نه دا ثابته شوله چې ماحول او ښه ګاونډ د انسان په ښه عادتونو کې ډېر اهم کردار ادا کوي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.